تاجکستان ته د طالبانو سخت اخطار. تاجکستان د افغانستان په اړه تازه څه ویلي دي؟ طالبان څنګه خوسه شوي دي؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. په لومړي ځل طالبانو تاجکستان ته خطرناک اخطار ورکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي سمبالخونې یا دفتر ویاند محمد نعیم وردګ له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ویل که بهرني هیوادونه لاسوهنه ونه کړي، تاجکستان په 4 ساعتونو کې نیولی شو. په داسې حال کې چې زموږ ګاونډي هیوادونه د دې پر ځای چې د افغانستان سره په دې نازک وخت کې مرسته او همکاري وکړي، زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. تېره ورځ د تاجکستان ولسمشر علي رحمان په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویل چې طالبان باید یو ټولګډونه واکمني رامنځته کړي. علي رحمان دا هم ویل چې تاجکان د افغانستان 46 سلنه جوړوي او تاجکانو ته باید په لوړو څوکیو کې ګمارنې ورکړل شي او باید نیمه واکمني دوی ته ورکړل شي. طالبان بیا وایي چې داسې څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده او باید له دې څرګندونو لاس واخلي. څو ورځې مخکې ذبیح الله مجاهد یو بل ګاونډي ته ویلي وو چې افغانستان په چارو کې دې له لاسوهنې ډډه وکړي او افغانستان بې څښتنه هیواد نه دی. د تاجکستان ولسمشر داسې بې بنسټه یادونه کوي چې په افغانستان کې د تاجکو شمیر له 2 تر 4 سلنه پورې دی. خو دغه د افغانستان او افغانانو دښمن هیواد او ولسمشر د لږکي تاجک قوم توکم سلنه لوړه یادوي چې دغه څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې هم د افغانانو لخوا په کلکه وغندل شوې. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.